پخوا په زمانه کې یو بادشاه و چې هغه یو ډیر عجیبه کار وکړ. یو غټه تیږه راواغستله په لاره کې کېوسته، یعنې لاره یې بنده کړه. په خپله لاړ او یو سایډ ته پټ شو. په هغه لار باندې خلک ځي او راځي، څوک بادشاه پسې کنځلې کوي، څوک خیرې کوي چې دا وګوره موږ ته یې لاره بنده کړې ده، په لاره کې راته غټه تیږه ایښې ده. خو څوک هم د تیږې د لرې کولو کوشش نه کوي. بادشاه را هر څه ګوري چې په دې کې یو غریب سړی راغی. هغه نه کنځل وکړل نه خیرې وکړلې، بلکې لګیا شو محنت او خواري شروع کړله او اخر هم دغه تیږه د دې لارې نه لرې کړه، لاره یې کولاوه کړه. څنګه چې تیږه د لارې نه لرې کړه، ګوري چې د تیږې لاندې یو بیګ پروت و او دا د سرو زرو د سکو نه ډک و. بادشاه ځان سره وخندل او ویل چې عمده ترې دې قابل یې. نو همدغه شانتې زمونږ او ستاسو په ژوند کې چې کوم مشکلات او سختۍ دي، د دې مثال د دې تیږې په شان دی چې زمونږ بادشاه یعنی الله تعالی زمونږ د کامیابی په درمیان کې ایښې ده. که چېرته محنت ترې غاړه کېښودله او دغه تیږه دې د لارې نه لرې کړه، مطلب ستا په مخکې چې کوم مشکلات دي دا یې حل کړل، نو مخکې د سرو زرو نه ډک بیګ یعنی کامیابی ستا انتظار کوي.